نه هغه زمانه کې چې سره دومره پیسې وي نه هغه زمانه کې چې سره دومره پیسې وي په 2 روپۍ دړې خو پکوړې او سموسې وي د ډېرو بوډاګانو پکې خوښې امرسې وي نو دومره سکولونه نو دومره مدرسې وي او په هغه زمانه کې پرنسپل زمانیا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه کورونه د خټو خو هغه وخت کې نه وخښته سره غوټۍ سپرلي کې د سور اور شاته ولاړه وه سره غوټۍ سپرلي کې د سور اور شاته ولاړه وه مینه د نفرت او د پیغور شاته ولاړه وه سور سالو ښکاره شو سره غرمه وه چې مې خیال وکړو دا خفه خفه زموږ د کور شاته ولاړه وه ټوله ښکارېده د پسرلي د مازدیګر په شان ټوله ښکارېده د پسرلي د مازدیګر په شان ما ته یې خندل پرون د مور شاته ولاړه وه نن چې مرشدګله د هغې په خیال کې لاړمه نن چې مرشدګله د هغې په خیال کې لاړمه خیال کې مې هغه په هر یو لور شاته ولاړه وه سلامونه ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یمه تاسو خپرونه ګورئ معیار خپرونې یو ځل بیا هڅه کړې ده دغه ستاسو دپاره مو خپرونه را جوړه کړې ده یو معیاري شخصیت له راغلي یو شخصیت څوک دی مرشدګل سوختوال صاحب کوم چې د سوختۍ سره خپله علاقه لري یقینا چې په پښتو ادب کې یو ځانګړی مقام او یو ځانګړی نامه لري مرشدګل سوختوال صاحب هر څوک په مزاح کې لیکي خو ولې ورسره په سنجیده شاعرۍ کې هم یو ځانګړی نامه لري ډېر ګران مرشدګل سوختوال صاحب مې تر څنګ ناست دی غواړم چې تاسو سره د معیار په شیشه باندې مخامخ کړم ګرانه ډېره مینه او ډېر احترامات ومنئ ډېره مننه وروره ستاسو د ټولو ملګرو درد صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم او د کمال خبره دا ده چې ډېر د اوزګارې ورځې سلسله راغله مخې ته تا ماته وویل چېرې درځمه مرکه در سره کومه جی نو په ډېره ښکلې ورځ تا ماته وویلې ډېره مننه ګرانه ستاسو مینه ده د پښتو ادب سره چې موږ له مو وخت راکړه په یوې خبرې باندې په یو میسج باندې ګرانه ستاسو نامه د چا نه پټ پناه نه ده هر سړی مو پیژني په سوشل میډیا باندې هم همداسې هم زما په خیال چې غوره به دا وي چې خپل شعرونه را سره شریک کړه ستاسو د طنز د مزاح د شاعرۍ فینس هم ډېر دي او د سنجیده شاعرۍ هم زما په خیال چې بهتره به وي دواړه را سره شریک کړئ مننه یو غزل به ډومبې سنجیده ووایم ارشاد او د هغې نه وړاندې د غزل نه 2 شعره دي وایي په ټولو ارمانونو مې سیلۍ د خزان راغله په ټولو ارمانونو مې سیلۍ د خزان راغله سلګۍ مې د قسمت په هره کرښه راورېږي واه دا بیا ووایه په ټولو ارمانونو مې سیلۍ د خزان راغله سلګۍ مې د قسمت په هره کرښه راورېږي او جانان به خامخا لکه د ګل خمار وي جانان به خامخا لکه د ګل خمار وي د شپې په ټوله شپه د سپرلي پرخه راورېږي بیا ووایه مننه په ټولو ارمانونو مې سیلۍ د خزان راغله سلګۍ مې د قسمت په هره کرښه راورېږي جانان به خامخا لکه د ګل خمار وي د شپې په ټوله شپه د سپرلي پرخه راورېږي او دا یو غزل دی د غزل مطلع عرض کومه مطلع څه په دې ډول چې زما په برخه د ښایست د ټال جوټې نشته زما په برخه د ښایست د ټال جوټې نشته لکه بیخي چې مې خپل کور پوله پټې نشته ډېر ښه دی یار ډېر ښه واه زما په برخه د ښایست د ټال جوټې نشته لکه بیخي چې مې خپل کور پوله پټې نشته او بل شعر دی پکې چې خدای به عذاب د ښار په خلکو خامخا راولي خدای به عذاب د ښار په خلکو خامخا راولي د ښار د پیغلو په سرونو لپټې نشته حقیقت دی یار ډېر ښکلی شعر دی مقصدي مهرباني واه ورپسې بل شعر دی چې د جدایۍ دا تیز باران خو به یې وغورځوي د جدایۍ دا تیز باران خو به یې وغورځوي چې دیوالونه د ارمانونو د کوټې نشته ډېر ښه دی یار مننه او مکتب پکې ده وایي اجل نه مخکې د یار سترګې وجلې نشي اجل نه مخکې د یار سترګې وجلې نشي مرګ په نیټه د مرشدګله بې نیټې نشته ډېر ښه دی حقیقت دی یار مننه یا مرشدګل صاحب طنز ته به راځو مزاح ته خو ستاسو یو نظم ډېر مشهور و زما په خیال رښتیا هغه نظم را سره شریک کا هغه خو ډېر اوږد دی که یو څو بندونه مو را سره پکې شریک کړه هو زه کوشش وکړم جی وایي دا وایي مشران چې ارزاني ډېره پخوا وه دا وایي مشران چې ارزاني ډېره پخوا وه په 6 شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه هر کور کې به یو غوا وه یوه میخه یو سنډا و
کلبه به یې کوله که به ځوان که به بوډا و غویان به ورسره و په پټي کې به لګیا و 50 روپۍ قیمت به د وړي اصیلې غوا و نو په ټانک کې به یې سرولې نه به بوس نه به ګیا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه ډېر ښه دی او 1 روپۍ دیاړي به هغه وخت کې د یو کس وه 1 روپۍ دیاړي به هغه وخت کې د یو کس وه چینی دړې پاتانې د اوړو بورې په لس وه 4 انې سورلي به پېښور پورې د بس وه د روډ خوا کې جرمز به پوره په 110 وه نو د یو واده خرچه په هغه وخت کې پوره اتیا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه حقیقت دی او په 10 روپۍ به من به غوښه بازار کې د چیلي وه په 10 روپۍ په 10 روپۍ به من غوښه بازار کې د چیلي وه اډوکې پکې نه وو هغه غوښه به اصلي وه نه دومره ډېر غمونه وو ارزۍ کې خوشحالي وه نه ټي وي ریډیو نه په کلو کې بجلي وه د شپې به په کور کې د ډیوې تشه رڼا وه د شپې به په کور کې د ډیوې تشه رڼا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه نه هغه زمانه کې چا سره دومره پیسې وي نه هغه زمانه کې چا سره دومره پیسې وي په 2 روپۍ دړې خو پکوړې او سموسې وي د ډېرو بوډاګانو پکې خوښې امرسې وي نو دومره اسکولونه و نه دومره مدرسې وي او په هغه زمانه کې پرنسپل زمانیا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه کورونه و د خټو خو هغه وخت کې نه وخښته دا بند بیا ووایه مهرباني نه هغه زمانه کې چا سره دومره پیسې وي نه هغه زمانه کې چا سره دومره پیسې وي په 2 روپۍ دړې خو پکوړې او سموسې وي د ډېرو بوډاګانو پکې خوښې امرسې وي نه دومره اسکولونه و نه دومره مدرسې وي او په هغه زمانه کې پرنسپل زمانیا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه او کورونه و د خټو هغه وخت کې نه وخښته غنم جوار ښه ډېرو د یو څیز به نه وه سخته او کومه یوه ښځه چې به پاسېده ناوخته نو سار وختي خاوند به ونیولې ورته لخته نو په واړو بېشنه کړې د غریبې ټوله ملا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه بل بند دی پکې چې ساده ساده خوراکو په خوراک کې به یې ماتوله تازه تازه سبزي به یې وخت په وخت باندې پخوله پالنه د میلمه به یې په ښه طریقه کوله ضرور به یوه چرګه میلمنو له الالوله نو 15 د چرګه ډوکې نوره ټوله به خوروا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه بیا ووایه مهرباني ساده ساده خوراکو په خوراک کې ماتوله تازه تازه سبزي به وخت په وخت باندې پخوله پالنه د میلمه به یې په ښه طریقه کوله ضرور به یوه چرګه میلمنو له الالوله نو 15 د چرګه ډوکې نوره ټوله به خوروا وه په شپږ شلې به میخه وه په 100 روپۍ به غوا وه ډېر ښه دی هی ډېر ښکلی مرشد ګل سوختوال صاحب ګرانه روا مونولو په طنز باندې مزاحیه طرف ته نور راته څه شریک کوي مزاحیه کوي نو ډېر خوند به وکړي نو دا خو یو څیز دی خو زه میډیا ده که نه نو خو ستا په اعتراض نه وي زه بیا ووایم توکل یې که ځکه چې ته به یاد شي په دې کلچر د هغه څه پیسې د شاعرانو لپاره شوي وي هغه بیا نشترخال کې چې کوم افسرانو هغوی هغه خلکو له ورکړه چې چا حق نو نو هغې باندې ما یو کته دغه کړې ده به درته زه ووایم چې وایي خدای دې خوشحاله افسران د نشترخال ساتي خدای دې خوشحاله افسران د نشترخال ساتي که نور څه نه وي نو د غلو خلکو خو خیال ساتي خدای دې خوشحاله افسران د نشترخال ساتي که نور څه نه وي نو د غلو خلکو خو خیال ساتي د دې بابا خو څه یوازې یوه میخه نه ده د دې بابا خو څه یوازې یوه میخه نه ده یوازې ځان باندې 15 سره مال ساتي ډېر ښه دی یار مهرباني ډېر ښکلی او بله کتره پکې چې لکه مار چې ګزارونه په ځنګل کې پنولي کوي لکه مار چې ګزارونه په ځنګل کې پنولي کوي داسې مونږ باندې لوبې د وابدو د بجلي کوي لکه مار چې ګزارونه په ځنګل کې پنولي کوي داسې مونږ باندې لوبې د وابدو د بجلي کوي د غریب بچي به څه ترقي وکړي په تعلیم کې خو چې راشي د سکول نه نو کرکټ او شینولي کوي مهرباني لکه مار چې ګزارونه په ځنګل کې پنولي کوي داسې مونږ باندې لوبې د وابدو د بجلي کوي د غریب بچي به څه ترقي وکړي په تعلیم کې خو چې راشي د سکول نه نو کرکټ او شینولي کوي او دا د اختر کې یو ټي وي سټوډیو کې یو پروګرام زه غوښتې وم هغې له نو هلته ما ویلو یو کته ده د قربانۍ په حواله باندې هغه اختر وایي چې دا ځل قرباني کول زموږ د وس کار نه دی دا ځل قرباني کول زموږ د وس کار نه دی 1 لاک باندې ګډه په 80,000 بیزه کېږي دا ځل قرباني کول زموږ د وس کار نه دی 1 لاک باندې ګډه په 80,000 بیزه کېږي څنګه د یوې میخې 2.5 لاکه زه درکړمه دا ځل قرباني کول زموږ د وس کار نه دی دا ځل قرباني کول زموږ د وس کار نه دی 1 لاک باندې ګډه په 80,000 بیزه کېږي څنګه د یوې میخې 2.5 لاکه زه درکړمه دې باندې خو خوار نه شي د جرمني ویزه کېږي مهرباني او بله یو کته ده وي د ښار لیونۍ پېغلې د پیسونه پې کنګال شوې
د ښار لیونۍ پیغلې د پیسو نه پې کنګال شوې خرچرې په ویښتو خو هم دې په پیوي باندې راغله د ښار لیونۍ پیغلې د پیسو نه پې کنګال شوې خرچرې په ویښتو خو هم دې په پیوي باندې راغله او زما نه یې قسم دی چې ګلپاڼه کړله ایره پرون چې د عمران ښځه په ټي وي باندې راغله مهرباني ډېر ښکلی یار بس اورو یار ها وایي تا ته به هر څه د هغې د خیال تصویره پرېږدم تا ته به هر څه د هغې د خیال تصویره پرېږدم درته به لرې د زړه ورخم بې زنځیره پرېږدم تا ته به هر څه د هغې د خیال تصویره پرېږدم درته به لرې د زړه ورخم بې زنځیره پرېږدم اخر تر څو به شل او دېرش په حجامت ورکوم اخر تر څو به شل او دېرش په حجامت ورکوم که ستاسو خوښه وي نو نوره به راګیره پرېږدم ډېر ښه دی یار زما خو خوښه ده مهرباني مهرباني ډېره مهرباني یار ډېره مننه مرشد ګل سوختوال صاحب په طنز کې مو ډېر څه واورېدل سنجیده را سره یو کلام نیم شریک کوي که ستاسو اجازت وي نو انشاءالله بیا به خپل پروګرام ته دوام ورکوو ډېره مهرباني چې ته دومره لرې نه راغلې او ستا غوښتنه نه وبویم بالکل دا یو غزل دی جی وایي د زړه نه دردېدلې سا لنډې لږ راوچت کا د غزل مطلب ده د زړه نه دردېدلې سا لنډې لږ راوچت کا سور اور ته د ارمان د غرغنډې لږ راوچت کا د زړه نه دردېدلې سا لنډې لږ راوچت کا سور اور ته د ارمان د غرغنډې لږ راوچت کا او د مینې د سینګار د لیونۍ ځمکې ګلاب شه د مینې د سینګار د لیونۍ ځمکې ګلاب شه شلېدلې لونګین له ترې ځونډې لږ راوچت کا مهرباني د مینې د سینګار د لیونۍ ځمکې ګلاب شه د مینې د سینګار د لیونۍ ځمکې ګلاب شه شلېدلې لونګین له ترې ځونډې لږ راوچت کا او د کلي ګودر ستا شو خدایو خبره واوره د کلي ګودر ستا شو خدایو خبره واوره د پوزې میخکې ته بې کونډې لږ راوچت کا ډېر ښه دی یار مهرباني او پرون د دې شړشمو نه یو پیغلې چغه راکړه پرون د دې شړشمو نه یو پیغلې چغه راکړه ویل یې راشه ماته دا ګېډې لږ راوچت کا مهرباني او کاکا زه به د خپلې کوټې لنډ دیوال اوچت کم کاکا زه به د خپلې کوټې لنډ دیوال اوچت کم خو ته دې هم دیوال د برنډې لږ راوچت کا او د ستا د ښار سیلې د مرشد ګل قبر وران کو مختره د ستا د ښار سیلې د مرشد ګل قبر وران کو صادر یې په مزار د سرې جنډې لږ راوچت کا دا خو بیا ووایه مهرباني د ستا د ښار سیلې د مرشد ګل قبر وران کو د ستا د ښار سیلې د مرشد ګل قبر وران کو صادر یې په مزار د سرې جنډې لږ راوچت کا ډېر ښه دی ګرانه ډېر مزیدار ګرانه یوه پوښتنه مې ذهن ته راغله سوختي ته سوخته ولې وایي د دې معمولي شان که داسې تعارف مو را سره د معیار په شیشه وکړو ډېر خوند به وکړي مهرباني د دې خو داود صاحب ډېر غټ دغه دی پر یو مکالم ما لیکلې ده سوخته دا د دوابي سره تړلی یو کلی دی دوابه په تاریخ دا دوه یا کلو ته ویل کېږي بالکل خو زمونږ چې کوم ناپوهه خلک دي او لوستي خلک نه دي نو هغوی وایي چې یاره دا د دوو سیندونو ترمنځ یې کومه علاقه وي هغې ته ویلی شي خو دا خبره بالکل غلطه ده دا میجر راورټي د چې کوم دی یو د انګریزي ژبې یو غټ ادیب دی دغسې د ډنمارک جنس انډورسن نوم به دې اورېدلي پروفیسر و هغوی په دې باندې کار کړی داسې چې کوم دی د ډېرو لکه جان کیټس د امریکې شو که نه هغوی په دې کار کړی دی د یونان مورخ هیروډوټس هغه په دې باندې کار کړی دی هغې وایي چې یاره سوخته چې ونه دا زموږ دې په یو ځای دی چې نن سبا په هغې باندې ابادي هم جوړه شوې ده د شادرګاه په نوم هغه یادېږي خو په هغه دور کې په 304 یا 350 کې د پښتنو وطن دې ته به پکتیکا ویلي چې په هغه وخت کې دا یو شاهي و شاهي باچا ته ویل کېږي او دا د هغه خاریه و د هغه یو در و او په دې کې اوسېده اب دلته اوسېده نو بیا د انډیا نه چې کوم دی پشکلاوتي یو کس راغلی و چې چارسدي ته راورسېد د هغه ځای نوم پشکلاوتي شو تاسو ته پته وي د دې زوړ نوم پشکلاوتي دی د چارسدي هغه چې دلته کې دیره شو نو دې په دې ښار کې و هغه هلته کې و نو د دې یو بل سره تګ راتګ و او په دغه دور کې د شبقدر چې کوم دی کوم مشر و د دې ځای د هغه شنکر نامه وه او شبقدر ته په هغه وخت کې شنکرګړ ویلې نو شنکر د 1926 خبره ده هغه به دلته کې و نو د پشکلاوتي او د دې شاهي چې کوم دی یو بل سره یاري دوستي جوړه شوه چې یاري دوستي جوړه شوه نو دلته دعوت ورکړه چې هلته زموږ دې ته راشه روټۍ له نو دې چې هلته وغوښتو دې هلته کې څنګه لاړو نو پخوا خو داسې حساب و لکه تاریخ دا لیکي چې په اسونو به خلک تلله یا په کچرو باندې تلل که نه دا د ګاډو سورلي خو نه وه نو دې چې هلته لاړو څه مودې تېره کړه بیا راته نو په دغه دوران کې د سوختي دلته کې یو چنچن اډه ده چې دغه ځای ته راورسېد دا یو جوړ ځای و شاړ ځای و چې دغه ته راورسېد په ده باندې خبر وشو زیرې وتو شو یو وپت ورته وویل چې یاره ستا په در باندې سیلاب او توپان راغی او زلزله هغه یې وار کړ
نو د ډیره سوخت هغه دغه تکي بیا مړ شو په غړک کې سې ورکړه نو بیا چې کوم دې سوخت نوم واغشتې شو. ها ډیر ښکلی ویاړ کو په تاسو باندې مرشد ګل سوختوال صاحب. زما په خیال چې د علاقه په تاسو باندې ویاړ کوي خو زموږ د پښتنو یوه بدقسمتي دا ده چې دوی په ژوندون باندې هغه دغه شان شخصیتونه نه ستایي. کله یې ستایي چې کله خاورو ته ورشي چې کله د دنیا نه د فاني دنیا نه تشریف یوسي. ګرانه یوه نړۍ مننه مو کوم چې خپل جذبات او د خپل درد اظهار مو ما سره شریک کړ. ستاسو هم ډېره مهرباني. ډیره مننه. ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو راسره مرشد ګل سوختوال صاحب واورېده. یقینا چې که د شاعرۍ اړخ دی د طنز اړخ دی او که د سنجیده شاعرۍ اړخ دی نو دواړو کې یو لوی مهارت لري. همدغسې به زمونږ دغه د معیار خپرونې جاري او ساري وي انشاءالله. ډېر زر د یوې نوې خپرونې سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي کوربه داود شاه درد ما سره ناز زما همکار فدا حسین له اجازت په خپلو دعاګانو کې مونږ ټول یاد ساتئ. د الله په امان.